دا د واش ټایم د کېدو په خوشحالي کې دا دی هغه دی اوبه هغه دی ماشاءالله چیرې دی که څه نه معلومیږي مولانا زر راسه خوندور سین دی ماشاءالله څومره خوند کوي وقالت هيت لك وقالت هيت لك السلام علیکم سین داسې دی چې الحمدلله زما د یوټیوب چینل واچ ټایم سو هغه پرسلو سبسکرایبر خو ډېر ټیم مخکې پرسوي ولو نو اوس په دا خوشحالي کې زمه د حیوانانو لپاره یې څه خوراک اخلم غرو له زمه هلته به هغه خوراک ور واچوم حیوانانو ته څه شو راچوې پټرول اته دلې پټرول راچوه زه به غنم ځینه واخلم صحیح دی دلې اوس غنم راخلم دا نو د غنمو د دوکان کومه دی غنم وسله اجي سړی مس جوړ پخې دا کار پرېښو بیا شروع کړه اجي جوړ پخې سړی مس څنګه آی خو نه خپل شوقیانه کارونه دي کوم دي انګور کیلو په سو دي انګور په 100 روپۍ کیلو و کوم والا انګور دي دا ایته دي شه دا ګردا ایته دي و دا خو ولا دا سیده خپل باغ دي کړه یا دا مرته کمالځي سره وکړه جی څنګه انګور دي بیا پاره دا انګور څه فائدہ لري بدن ته طاقت ورکوي شه بل فائدہ نشته بل چیز دین جوړیږي طاقت تراسه درته بیا پرینځو درته شو علیم را روانه ته دې بیا پرینځو بیا به مخته سفر چالو کړه تاسو دیس بدوري په دا وای ها دغه کښینم مولانا درته دومره زبردست ځای دی ماشاءالله څومره خوندور چال دی خوندور د دې سابجوشي جوړیږي د ابجوش میلا کوم جوړوم د انګورو سیزن وس روان څنګه چې مولانا خوندې وکي اله انګور سولان کلی کې به کواچو باندې پرواسی انګور مې خوري ډیر ښه خوندې مو کوي کړي هغه ده خوندور د انګور کړي بس وس سوکا زو هغه نو مې راخسي دي چې هغه و مرغانو تور واچو مولانا خوراکۍ مې ډېر ستړي وطن له راوستې بیا لاره سره ګاډه واډه سوله زه د سکوټر سره شوا سولم اوبو زګۍ مې پیدا ای لاره ولې نسته ښه د مخه وله نو هغه باغ لسې خلک دوري ځي هغه لاره چیرته وس باغ نشته دلته باغ ته لار نشته خو دلته شته ښه نور ښه یې ته یې اوس چیش کوئ ښه آی بیا څه به کوئ کشمان بیا چیش دی کرش د داسې جوړوي ټیکس دا د مهندسه دا ډبره ټولوي په دې باندې وایي کرش جوړو سکوټر مې دا د دلې ودروي اوس په پښو زو لاره خو نسته غرم ډېره دی څه به ځان ستړی کړو څه به کوم دغه دی دا اوبه دا د دلې څه ولاړې دي دا جسمې سره روانې دي د مخه بیخي ډېرې ولې دا اوبه اوس بس اوس به بیا بارانونو دا کېږي د سیزن آخري دی په دا باندې اوبه کمې سوي دي دا تاسو لیدی سئ بس دومره لږ را روانې دي دا څومره زرغون ځګی دی ماشاءالله څومره خوندورې درختې دي د دا ځګي پورې خو راورسې لمر څومره خوند کوي هغه غره له دی لږ خېزو مولانا لږ سفر به کوې اوس په مټې د دغه غره دا لمن چې ورته وایي دا ځګي پورې راورسېدو ډېر سفر راته ګوري مولانا خوراکۍ ستړی خو نه شي مولانا د ما بیداره دی ستړی شي ولې راسه لږ لا راسه لږ لا راسه ښه دی څه به صحت برابر شه راځه راځه لږ مولانا یې تیار واچوي لږ پاته دی بس دغه ځګی دی دا دومره نږدې دی راځه
مولانا یې تیار واچوی بس دې زه ورته وایم یاره مه کوه دومره رالو دغه لږ زګی لا راته ګوري خو لږ نه دی ډېر ټیم اخلي انشاءالله به پاسو بیا به بس دی هغه زګی بس له صدقې کښېنه لږ دا مساک ته راځه لږ ځې مولانا اوس وایي ځو ما چې مولانا وایي راځه بس برته واپس راځه مولانا بس دا ډبره ده سو الحمدلله د دا زګي پورې خو راورسېدلو زما خو هغه زګی چارکېټ کې دی اوس مولانا ډېر ستړی سو مولانا ستړی سو ګسه معلومیږي لا نه بایک چیرې دی نور موټرسایکل ګسه معلومیږي لا نه بیخي لوړ راوخته کومه دی بیخي لوړ راوختل بس دغه لږ زګی راته وویل مولانا دا لږ به راکراس څه ځان وسات ښه راځه مولانا وای راځه وای دا اسانه دی نو اوس بیا دا د غوټه راخلو بیا سفر چالو کېږي څه پکې د واش ټایم په خوشحالي کې دا زګی به نو کراسوو نو څه پکې دا تاسو ورته مولانا راځه ګسه په کیمره کې ګرده غرونه معلومیږي هو ډېر بس ستړي شو دا د مرغانو لپاره فارقه شو بس دا دی را نږدې سو راځه مولانا خوندور ډېر بس ستړي شو مولانا دوې ګنټې خو مې سوي وه دا اوس دوې ګنټې سفر اوس دوې ګنټې مې سفر کړی دا ګرده وطن دا دی لاندې معلومیږي ګرده غرونه دی موږ دا دی لوړ راوختو خوندور سفرونه دا د مرغان لپاره خواري ده ښه خوند یې کړی دی نو دا بیا ډېر بد ستړي سو بیا دا د ناسته سوله ډېر غټ سفر مې ډبره چې څومره ور نږدې کېږي هغومره لرې کېږي دغه ده اوس نږدې معلومیږي خو اوس نور همت نشو کولی چې ولاړ شو مولانا ته همت کوی شي لږ همت به لا وکړو د مینهوال لپاره د دوی له وجې ستۍ له وجې دا 4000 واچ ټایم پوره سوی دی د یوټیوب ده دا غنم هم په دا خیر کې ته هم راسره شریک یاست راځه مولانا راسه درته ماسې راسه اوف وای تاسو یقین ومنئ 2.5 ګنټې سفر اوس دا غرونه ګرده لاندې دا ستاسو لپاره ستاسو د ټوله کور ودان ما ته مې ډېره زیاته مینه راکړې ده په دغه باندې ستاسو لپاره زه ځان ستړی کوم بس فول سپورټ راکړئ په یوټیوب کې مې فول سپورټوئ مولانا راسه مولانا خرافي ډېر ستړی زه به د ده دا کیسه کوم راسه مولانا عیسی انګور وخوره ځان وساکه بیا به غنم وپاشو څنګه شوې مولانا وساس شوې بس اوس مولانا هم وساسو زه هم وساسم اوس به غنم وپاشو په دا مځکو کې الحمدلله واچ ټایم عادي پوره سولو تاسو دعا کوئ چې مونټایزیشن هم وسي بیا بل سپرایزینګ ویډیو در کوم او 15000 سبسکرایبر اوس پوره کېږي بیا یو خوندور ولاګ هم جوړوم اوس به دا غنم وپاشو مولانا راس بسم الله الرحمن الرحیم دا د واچ ټایم د پوره کېدو په خوشحالۍ کې خاص ما د مینهوالو په نامه باندې ښه مولانا غنم پاشه مرغان دې وخوري څنګه خوند کوي پاشه پټو بیا څه کوي دا د واچ ټایم د کېدو په خوشحالۍ کې دا دی د مرغانو په نامه باندې د مرغانو لپاره غنم پاشم تاسو دعا کوئ چې خدای نوره کامیابي هم کې راکړي
دا ګورې د ګرد مې غنم دا یې دلې وفا شولو څنګه مولانا دا ګرځا دا کپړه دا د غنم مې ټوله وفا شولو بس دا ستاسو مینه ده خپل وس مطابق مو دومره غنم اوس دا وفا شو تاسو نور سپورټ راکړئ او 15000 سبسکرایبر ته خالي 100 سبسکرایبر پاته دي یوټیوب کې چې هغه مې راکړي بیا انشاءالله بل خوندور ویلاګ جوړوم اوس دا سوکه روان یې هلته څه دی ډېرې خوندورې اوبه هم دي ما ډرون الوزولې وله نو په ډرون کې ښکاره سوله ډېر زرغونې اوبه ولې هغه زګیله ورځو بیا د هغه باده ځو خوندور ځای دی دا ډبرو تاسو ګورئ ماشاءالله اشه تاسو دا ډبرو ته وګورئ څومره غټې خطرناک او وای پښه مې لا په خوش کړه خطرناکه ډبرې دي اوس اوبو له ځان ورسو مولانا راځه دا تاسو ورته وګورئ وطن ګرد دا دی لاندې د لمر لا پټ سولو مرغان څه وخت وله راځي دا اوس لا نه دی وله راځي خیر را بسې مرغان خپله ورله راځي دا تاسو ورته وګورئ عجبه غټې تکې تورې ډبرې دی خوندور موږ ته اوس یې اندازه راکړه چې څومره لوړ راختلي دا هغه زګې څه دی اوس راشواسو ډېر څه مولانا ډېر سفر مې کړی دی هغه مانده ته ګورئ دومره لاندې دی نو روان یې سوکه هغه اوبو پورې ځان ورسو بس بیا د هغه باده ځو بایک څه دومره لکه میږی دومره معلومیږي ګز یې سم نه ویندمه دغه سکوټر دا خو لکه معلومیږي لا هغه دی هغه دی لکه میږی دومره معلومیږي او اوبه عجبه روانې دي و بلډوزر هم نه معلومیږي دا ماشاءالله خوندورې ډبرې پرتې دي دا زګي کې خیال کوه دا خطرناکه زګی دی مولانا دا ډبرو سره راځه یا راس ډبرو سره راځه انشاءالله هېڅ نه به راکېږي راځه خطرناکه وطن دی هغه دی اوبه هغه دی ماشاءالله و لمونځ به ماله ته وکړو راسه خوندور ځای دی واچېږ مولانا چې لمونځ وکړو الله یاد کړو و بیا خدای هېڅ نه راباندې کوي بالکل بس په هر کار کې د الله نوم مې بیا خدای کامیابي درکوي یوه مسله نه دله راځي دا تاسو ورته وګورئ ماشاءالله څومره خوندور ځای دی مولانا خوندور اوس لمانځه ته څو ټیم پاته دی ماښام لمانځه 20 منټه بس راځه انشاءالله رسېږو ماښام لمانځه ته 20 منټه پاته دی لمر په وخت الحمدلله غټې خطرناک ډبرې دی خدای دې خیر کوي بس دا دی روان یو هله مولانا حکمت وبایلې وای دی نیش درته ګزار صاحب خطرناکه ډبرې خو دې خو څه پکې بیا مو چوټ پښو کړي خدای دې هدایت راته وکړي مولانا څه سولې مولانا ګزه معلومیږي لانه زه ځین راشوه سوله به هغه لوی غر مې کراس کړي دی هلته پاته سول سوکه وای دی نیش ګزار صاحب مالې دا غرونه دي دلې به بریک نه لګی زه خو دا د اوبو پورې راورسېدلم تیاره کېږي ما اوبه به در ښکاره کړمه ډېر خوندور سینه دی مولانا ډېر شاته دی یاره ماشاءالله څومره خوندورې اوبه څومره خوندور مایان کې ګرځي دا دی اوبه سبحان الله عجبه خوندور ځای دی دا ځګی ما په ژوند نه ولیدلی اوس مې دا دی ویل دی سبحان الله دا تاسو ورته وګورئ حالانکه د اوبو سیزن نشته اوبه ختم شوي دي بیا هم درته داسې اوبه ولاړې دا که اوبه وای سال بیا وای مولانا ډېر چیرې دی ګسه نه معلومیږي مولانا زر راسه خوندور سین دی ماشاءالله څومره خوند کوي سبحان الله دا ما چې ډرون الوزوی اوس ډرون نشم الوزوی دلې بیا بله ورځ خوندور ویلاګ جوړوم بیا کې والوزوم ما چې ډرون الوزوله دا سین ما کې ویل پاو څه بچونګ راشان دی هغه دی خوندور ماشاءالله څومره خوندور سین دی داسې سین تاسو په ژوند کې لیدلی وقالت هيت لك बाइक स्टार्ट सुबह जाना सुख दा हाफिज नोर सपोर्ट राखी चैनल सब्सक्राइब की फजल अफगान बनामदी फुल सपोर्ट राखी नोर मेरा बना दा हाफिज गर्जा मौलाना